ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له اسدالله خالد کوو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد نن هلمند ولایت ته تللی و. اسدالله خالد ویلي چې طالبانو پلان درلود چې لښکرګاه ته داخل شي، خو نه یوازې دا چې پلان یې شنډ شو بلکې له سختې ماتې سره مخ او درنه مرګ ژوبله ور واوښته. هلمند تېره شپه د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د افغان پوځ دوه چورلکې هغه مهال سره ټکر شوې چې د جګړو ټپیان له یوې سیمې بلې ته لیږدول. راپورونه وایي چې په چورلکو کې سپرو 9 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ همغږي باید زیاته شي. هغه د هلمند په جګړه کې د افغان ځواکونو میړانه ستایلې. نادر نادري وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي او د مقابل لوري تماس جلو ترمنځ 13 ورځ ناسته ترسره شوه. د یادولو وړ ده چې له څو ورځو راهیسې ناستې نوې ترسره شوې. درانۍ وزیري د ولسمشر غني د فرمان له مخې درانۍ وزیري د ملي امنیت شورا دفتر ستره حقوقي سلاکاره ټاکل شوې او په خپله دنده یې پیل وکړ. حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې افغان ځواکونه د بهرنیانو له مرستې پرته 96 سلنه عملیات پر مخ وړي او دغه فیصدي به راتلونکي کال 100 سلنو ته ورسیږي. او یو ښه خبر دا دی چې د خاص کونړ کوز کانال پروژه بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه پروژه چې د 2 میلیونو افغانیو په ارزښت د اوبو ملي ادارې لخوا جوړه شوې ده، نږدې 1800 هکټاره ځمکه خړوبوي او د 15,000 زیاتې کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي. ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې له امریکایانو سره پټې هوکړې نه لري. له دې وړاندې رسنیو د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د پټو هوکړو خبر ورکړی و او وروستی خبر دا دی چې راتلونکي اونۍ د وزارتونو لپاره نومان وزیران د باور رای اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کیږي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.